د جانان دیدله له نیمې لارې شوم راستون لاړه سپوږمۍ پرېوته رنګ مې زیړېږي په علاج مې طبیبان ستړي شو څوک خبر نه دي زما تا پسې جبۍ پرېوته رنګ مې زیړېږي په علاج مې طبیبان ستړي شو څوک خبر نه دي زما تا پسې جبۍ پرېوته هغه خواږه خواږه یاران رانه اوس څنګه کوي ځکه چې ما باندې نامه د غریبۍ پرېوته خپلواکه ستا په انتظار کې د بلۍ سوري ته سترګې په لار په ځنګل کټ کې لیونۍ پرېوته په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم د شاعرانو استاد د باجوړ د سیمې راغلی زموږ ستر لیکوال مشر زمونږ لارښود د نننۍ محفل صدر باچا زاده هران صاحب ته چې راشي استاد سره مخاطب شي باچا زاده هران صاحب بسم الله الرحمن الرحیم دا براته نوایي چې ګرانه یم د جنون لارې یو قدم دکم دا براته نوایي چې ګرانه یم د جنون لارې یو قدم دکم ډېرې بې ګناه وینې دې توی کړلې ډېرې بے گناہ وینې دې توی کړلې ښه نه ده ټوپکه چې قلم دې کم ډېرې بے گناہ وینې دې توی کړلې ښه نه ده ټوپکه چې قلم دې کم یا بوتکدې تا بادول غواړم یا بوتکدې تا بادول غواړم زه ویم چې مینا دې کم حرم دې کم مهرباني جی یا بود کدی تا بادول غواړم زویم چې مینا دکم حرم دکم نخیجی د یو لاس پړق نخیجی نخیجی د یو لاس پړق نخیجی یار ما درخو کا چې ادم دکم نخیجی د یو لاس پړق نخیجی یار ما درخو کا چې ادم دکم ټول حاضرینو ته د زړه تل سلام کوم هران صاحب بخښنه غواړم بیا چې خپل میت په کاڼو نه ولي یخ کولي هلک ودرېږه چې دم دی تاسو هم باز جی ستاسو سره یو دوه خبرې شیر کوم دغسې په یو ځای کې پروګرام و یو شاعر را پاڅه او تندر تخلص و بل را پاڅه او د هغه توپان تخلص و درېمې چې را پاڅه او د هغه دهقان تخلص و هغه ویې لکه په یو علاقه چې ګلۍ وشي او تندر پې پرېوځي دهقان ته پکې څه پاتې شي نو ما ته پکې څه پاتې نه دي وصال صاحب هم خبرې وکړلې او شاکر صاحب هم خبرې وکړلې خو زه یو دوه خبرې کوم د دې سکول مشرانو ته زمونږ په دې علاقه کې یو پبلک سکول و هغې کې هم دغسې پروګرام و هغې ته زه تللی وم هغه پرنسپل صاحب خپله خبره کوله په خپل تقریر کې وویل چې یاره دلته به موږ خالص انګلیش کوو او د خپل علاقې خلکو ته خبره کوله چې تاسو خپل ماشومان بچي رالیږئ نو هغه یو شاعر وایي اول خپله ژبه پس د نورې ژبې پردۍ ژبه زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو زما دا یو درخواست دی چې دلته دې انګلیش هم ښودلی کېږي عربي هم دې ښودلی کېږي او ګجرو ژبه هم دې ښودلی کېږي خو پښتو دې دې سرپرست دی چې د چا ژبه ورکه شي دا د خپل وخت نه مخکې ورکېږي نو پکار دا ده چې موږ پښتو ژوندی وساتو موږ به ژوندي پاتې کېږو دویمه خبره ده چې د دې پښتو د ژبې سره او د تعلیم سره سره ادب چې ادب په مانځه کې مورک شي تش کته کېدل او پورته کېدل پاتې شي نو د خپلې ژبې خیال وساتئ او د دې سره د ادب خیال وساتئ ډېره مننه
نظم هم درته ویم یو ورکوټی غوندې یو څو شعرونه یو مات ګوډ غزل ټپیزې مو ته ویم چې دا د لکارو دپاره دوه درې شعرونه هم بیا تاسو فرمایش پوره کوم چې دا چې مې ستا غمونه لار د زندګۍ ونیسي داسې مې ستا غمونه لار د زندګۍ ونیسي او لکه سړی چې قرضدار یې د مرۍ ونیسي داسې مې ستا غمونه لار د زندګۍ ونیسي لکه سړی چې قرضدار یې د مرۍ ونیسي په هغه قام پسې بیا نور قامونه منډې وهي په هغه قام پسې بیا نور قامونه منډې وهي هر څوک چې لاسو کې جلب د خپلواکۍ ونیسي یو څو شعرونه دا نشته بو چې ته چې راشي نو غمونه مې په شا شي ته چې راشي نو غمونه مې په شا شي ته چې را نشي غمونه را په شا شي د ژوندون غېږې له اوس راغلمه مرګه د ژوندون غېږې له اوس راغلمه مرګه لږ مې پرېږده و دا سا چې مې په سا شي پښتانه دې د پښتو په خاطر یو شي پښتانه دې د پښتو په خاطر یو شي چې په قام کې ځانځاني راشي تباه شي قضا شوی مونځ به بیا کومه کېږي قضا شوی مونځ به بیا کومه کېږي دیدنونه چې قضا شي نو قضا شي قضا شوی مونځ به بیا کومه کېږي دیدنونه چې قضا شي نو قضا شي یو دوه درې شعره چې د زړګي تنده مې لا ښه ورپسې زیاته شوله د زړګي تنده مې لا ښه ورپسې زیاته شوله او لکه د ګل غوندې په خپل ډنډر راماته شوله د سر سړو پکې د وخت نه مخکې سر خوړلې د سر سړو پکې د وخت نه مخکې سر خوړلې دا پښتونخوا ده چې دا بې وخته میراته شوله مالا زما په میراثه کې میراث نه راکوي مالا زما په میراثه کې میراث نه راکوي دا چې یې راکړه د کاکا د زوی نه زیاته شوله شکر دی وخت دواړه په یو چیرله کې وتړلو شکر دی وخت دواړه په یو چیرله کې وتړلو څه ګوته ماته شوله بوڅه څه اشناته شوله مننه جی شکر دی وخت دواړه په یو چیرله کې وتړلو څه ګوته ماته شوله بوڅه څه اشناته شوله د بل غزل یو دوه درې شعره دا خپنیولې چې په لار کې پسرلی ولاړ دی دا خپنیولې چې په لار کې پسرلی ولاړ دی او چرته د بام سر ته ختلې ګلالې ولاړ دی د نن ملالې جړغونې ټپه پورته کړله د نن ملالې جړغونې ټپه پورته کړله پښتونه پاڅه په میوند کې پیرنګې ولاړ دی مننه جی د نن ملالې جړغونې ټپه پورته کړله پښتونه پاڅه په میوند کې پیرنګې ولاړ دی هسې مې خپو ته کاڼي مرار ته وزم ورځمه هسې مې خپو ته کاڼي مرار ته وزم ورځمه ما ته د هغه لارې سر ته یو سړی ولاړ دی یو مې د سر پټکی دی بل مې د اوږې څادر دی یو مې د سر پټکی دی بل مې د اوږې څادر دی حیرانه څنګ ته مې مومن او ملیزې ولاړ دی ټپیز درته یو د درې ټپیزې ویم بیا درته غزل ویمه چې مل مې په ژوند ژوندانه کا مل مې په ژوند ژوندانه کا پورته قدم د پښتانه کا جانانه ما په خپل نامه کا زمونږ په ور کې ډزې وکړه چې ستا په نوم د پلار په کور کې زړه شمه په محبت کې تاوان نشته ځکه مزه د دوران نشته
چرته زړه خوږی انسان نشته زما په برخه جانان نشته که د تعویض په ځای ملا په غاړه کړمه تا چې مخ واړه زمانه په خپله مینه بدګمانه څه ځای د سود کمه نازوانه په پټو سترګو د لپلار درکړی یمه بس یو مات ګوډ غزل یو دوه شعره چې سپینې په سپینه ورځې تور او تورې سپین جوړ که د ځلې خلکو په ماده باندې یقین جوړ که زما د زړه اسلام آباد به ولې نه ورانېده زما د زړه اسلام آباد به ولې نه ورانېده چا پکې هین جوړاو چا ورپکې چین جوړ که زما د زړه اسلام آباد به ولې نه ورانېده چا پکې هین جوړاو چا ورپکې چین جوړ که ټول نړۍ پسې لاس پورته کوي چې ایسته غرق شي چا چې ټوپک جوړ که چا ډزو له مشین جوړ که غزل دی چې په بادشاهي نشي کم کار چې په کچکول نه کېږي په بادشاهي نشي کم کار چې په کچکول نه کېږي مینه کې طول نه کېږي مینه خو په طول نه کېږي په بادشاهي نشي کم کار چې په کچکول نه کېږي مینه کې طول نه کېږي مینه خو په طول نه کېږي ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه د زړه دفتر ته مې د یو طرفه شپول نه کېږي مننه جی ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه د زړه دفتر ته مې د یو طرفه شپول نه کېږي ساقي په سر مې د شرابو منګوټي واړوه ساقي په سر مې د شرابو منګوټي واړوه د مودې تږی یمه کار مې په کنډول نه کېږي او کله ګلونه ښکلوه کله ازغي ښکلوه کله ګلونه ښکلوه کله ازغي ښکلوه دا خو دنیا ده ارمانونه ټول په ټول نه کېږي او د دې هلکانو لپاره پکې یو شعر دی چې د رقابت باله رقیبه لتې مه ورکوه د رقابت باله رقیبه لتې مه ورکوه د خدای ساده کښېنه په هر یو ښکلي ګول نه کېږي د رقابت باله رقیبه لتې مه ورکوه د خدای ساده کښېنه په هر یو ښکلي ګول نه کېږي او ستا تور وربله به د بل وطن نه ګل راوړمه ستا تور وربله به د بل وطن نه ګل راوړمه دلته ریدې نه کېږي دلته اوس غانټول نه کېږي او هسې اغیار راته د پولو په سر مه ودروه هسې اغیار راته د پولو په سر مه ودروه زه به درځمه نور زمانه ټال به ټول نه کېږي او حیرانه مه کوه په هر یو کاڼي تول مه کوه حیرانه مه کوه په هر یو کاڼي تول مه کوه هوښیاران وایي چې په هر یو کاڼي تول نه کېږي نظم درته ویم تیز ځان تې وباسم تاسو مو وخت واغسته بخښنه غواړم ښه جي د هغې نه مخکې یو دوه شعره چې ته سر راپورته که اغیار چې د هر لوري ورک شي یو نور راوخیږي او څومره بلا ستوري ورک شي دا چیناران او دا نختر د سټې مه پرې کوئ دا چیناران او دا نختر د سټې مه پرې کوئ دلته به ګورئ بیا د ناستې پاستې سوري ورک شي د مسافر لالي مې هغه جړه نه هېرېږي د مسافر لالي مې هغه جړه نه هېرېږي چې کله ځي ما ته په بیرته بیرته ګوري ورک شي دانش صاحب ستاسو په فرمایش هغه یو دوه شعره چې په خوله لاس کېږده چې د ځان ته زمانه نه پرېږدي په خوله لاس کېږده
چې د ځان ته زمانه نه پریږدي ځنې خبرې په خبرو کې معنی نه پریږدي دا خلک څوک دي چې د خدای دا کائنات رانوي دا خلک څوک دي چې د خدای دا کائنات رانوي ځنې جماعت نه پریږدي ځنې میخانه نه پریږدي هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چرته آینه نه پریږدي هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چرته آینه نه پریږدي هغه به څه زمانامه واخلي د شونډو په سر هغه به څه زمانامه واخلي د شونډو په سر هغه د شونډو سر ته چرته دنداسه نه پریږدي نظم درته ویمه هغې باندې دوه شعره دی یاد دي سیواله ته ویلي چې زه چې د ښایست په نظر پرېوتم زه چې د ښایست په نظر پرېوتم مینه شوم د زړونو په سر پرېوتم وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه اوس د دلایلو په غر پرېوتم ستا د زلفو سوری چرته رابشي ستا د زلفو سوری چرته رابشي زه ورته د اوس نه په نور پرېوتم مننه جي ستا د زلفو سوری چرته رابشي زه ورته د اوس نه په نور پرېوتم نن چې دې په ډک محفل کې یاد کړمه نن چې دې په ډک محفل کې یاد کړمه مالګه د رقیب په پرهر پرېوتم خلک په تیارو کې تندکونه خوري خلک په تیارو کې تندکونه خوري زه حیران په زیړ مازدیګر پرېوتم نظم درته ویمه مننه جي بس ډېره مننه ډېره مهرباني نظم درته ویم زر زر چې ای د لوی شان مالکه د درس جهان مالکه اے د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا ترڅو بداسې مظلومان په سترګو سرو جاړي ترڅو بداسې وږي تږي په غرمو جاړي جاګیردار بچي ته وګورئ په سور پروت دی زما بچی دلته د لوږې نه نسکور پروت دی تبې نیولی دی په غېږه کې د مور پروت دی دومره تود شوی دی چې زه یم که په اور پروت دی ای د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا څه به وده شي چې وده شي په ودو جاړي ترڅو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي وړاندې بند دی چې د کور په ور راته څه بل قسم سړی ولاړ دی د کور په ور راته څه بل قسم سړی ولاړ دی زما خوښ نه دی که مې خپله او که پردی ولاړ دی زما احساس ګوته په خوله دی لیونی ولاړ دی د خوشحال خان تاریخ مې مخې ته ژوندی ولاړ دی اے د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا څوک د جماعت په دالانه څوک په حجرو جاړي ترڅو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي وړاندې بند دی د اوسني دور بېشکه فلسفه ورانه ده خلک وران شوی سوای زمانه ورانه ده د ناستې ځای پاتې نه دی اندازه ورانه ده د پښتانه لالي نه هم خپله قصه ورانه ده اے د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا بېوسه خلک په دې پاتې ورځو شپو جاړي ترڅو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي دا دې څوک نه وایي چې اوس ورځې د مینې راغلې دا دې څوک نه وایي چې اوس ورځې رنګینې راغلې اوښې وچې شوې په سترګو کې وینې راغلې سرتور سرونه دیرو لما جبینې راغلې ای د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا سرتور سرونه په قبرونو د بچو جاړي ترڅو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي اخري بند توجه غواړم راغلو خلکو د خپل ځان سره سم راوړی د پښتون کور لای د ټولې نړۍ غم راوړی ټوپک د سر خوري بچی له مې قلم راوړی ما وله فکر د دې خاورې د علم راوړی ای د لوی شان مالکا د درس جهان مالکا سړی حیران شي پر اپورې دروازو جاړي
تر څو به داسې څه ویلې وي په غرمو جاړي. د دې برو ورونو دپاره دوه شعره وایم اجازت ته نه غواړم چې د هر یو قام په بېوسۍ مې زړه ځیګر خوږېږي. د هر یو قام په بېوسۍ مې زړه ځیګر خوږېږي. د قومیت د ژبې ټکو نه مې سر خوږېږي. راځئ چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو. راځئ چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو. نه به غریب خوږېږي نه به زورور خوږېږي. د نړۍ خلکو په جنګونو امن چرته راځي. د نړۍ خلکو په جنګونو امن چرته راځي. څوک چې جنګونه کوي دا خلک اکثر خوږېږي. حیران ولاړم چې د کم یو په سر لاس ونیسم. حیران ولاړم چې د کم یو په سر لاس ونیسم. هلته کابل خوږېږي دلته پېښور خوږېږي. ډېره مننه ډېره مننه. دا څوک ته چې قتل دومره ډېرې اوږې راغلې. دا څوک ته چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي. دا څوک ته او دا کوم پله روان دی او دا ولې دانشه د هر چا نه اجازه اخلي او جاړي. د دانش صاحب په دې شعرونو باندې ستاسو په دروند استقبال کې بلنه ورکوم پروفیسر بخزاده دانش صاحب ته چې راشي او تاسو ته خپل کلام واورئ. د مدونه په عذاب یم ته وې واوا. د مدونه په عذاب یم ته وې واوا. زه ویم غرق یم خراب یم ته وې واوا. زه ویم کور د پښتونو ړنګ شه ته وې ډېر ښه. زه ویم کور د پښتونو ړنګ شه ته وې ډېر ښه. زه ویم سوی یم کباب یم ته وې واوا. زه ویم کور د پښتونو ړنګ شه ته وې ډېر ښه. زه ویم سوی یم کباب یم ته وې واوا. زه ویم ورک شوم او ورکېږم ته وې حد دی. زه ویم ورک شوم او ورکېږم ته وې حد دی. زه ویم وتی د نصاب یم ته وې واوا. په سټیج ناستو ډېر زیاتو عزتمندو شاعرانو ملګرو مشرانو باچا زاده هران صاحب د کورتبا ماډل سکول اینډ کالج پرنسپل لایق سید صاحب لایق زاده لایق صاحب او ګلونو سټوډنټس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خبرې نه کوم ځکه چې تاسو هم تنګ شوي د یا به زه پوکم وې ته پوکه ټیک ده که یو دوه خبرې ضروري ګڼم په داسې محفل کې بیا چې دومره مشران ناست د هغې د مخې خبرې کول دا بې ادبي ده. خو ستاسو د دې مینې باره کې د دې مننه هم نه کوم ځکه چې دا پور په ما راپور ایښی دی. زما نه ستاسو د دې مینې د قوال هغه غنډېری جوړ کړو. یو ځل داسې کار وشو چې هیران صاحب په اجازه یوه خبره یو سړي قوالي کوله نو خلک ورته ناست وو یاره یو لاړ په اخره کې یو پاتې شو. قواله ته په اخره کې د سهار د 4 بجو کې وایي یاره ستا ډېر زبردست ذوق دی تاسو ټول واورېدم. هغه ورته وویل جي موږ یې خپل انډېري ته ناست یو ته چې مې ناست وې زه د انډېري ته ناست یم. بهرحال وصال صاحب خبره وکړه یو ملګري دا خبره وکړه موږ د انیس صاحب ته ناست یو. ستاسو د مینې ډېره زیاته مننه. د مشاعرې باره کې صرف یوه خبره چې مشاعره اوږده وه خو خوږه وه بس.